Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Ustaz او د ملګرو په اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چې زه خپل د ننګرهار پوهنتون د شبانه پوهنځي د اداره او تجارت پوهنځي محصل یم چې دا مخکینی سمستر دی. نو د سیمینارونو د موضوع په اړه کله چې زموږ همصنفیان وړاندې کوي په هغه کې هم یو موضوع د استاد لخوا اخیستې وه چې هغه موضوع د جلال آباد په ښار کې د وای فای رامنځته کولو امکانات او اقتصادي ګټې. وګورو مقدمې ته راځو. دا چې د نړۍ په کچه باندې د اقتصادي معاملات ورځ تر ورځه مخ په ودې دي، لکه بانکینګ چې موږ سره آنلاین بزنس شو او نور هغه شیان چې د انټرنیټ له لارې ترسره کېږي ډېر زیات په تیزه روان دي. خو که ځیر شو خپل هیواد کې افغانستان کې دغه معاملات ډېر زیات سلو دي. یو عمده لامل چې کوم دلته موجود دی هغه د یو ښه انټرنیټ نشتون دی. که ځیر شو د بانکینګ په سیستم کې که کله تاسو تللي وئ دغه بانک ته او دغه ته هم کتلي وي نو ډېر زیات مشکلات موجود دي. ډېر زیات مشتریان هغې ته په قطار کې ولاړ دي حالانکې هغوی سیستمونه صحیح کار نه کوي. یو عمده مشکل چې کوم دی هغه همدغه د انټرنیټ نشتون دی. ما دا لازمه وګڼله تر څو په داسې یو موضوع باندې کار وکړم چې هغه د افغانستان د اقتصادي معاملاتو په وده کې ډېر زیات کومک وکړي موږ سره. او بل چې زموږ کې عبدالمالک هغه دا دی چې اوس په نړۍ کې ډېر معاملات چې دی سړی د بانک د طریق نه سرته رسوي. آنلاین پیمنټونه کېږي. آنلاین مثلا فزیکل معامله سرته رسوو مګر پیمنټ کې چې دی اوس دغه فزیکي پیسې وړل مالیار ته به د دې ډېر معلومات دي. مالیار همیشه د دې ستونزې سره مخامخ دي. په تېرو ورځو کې بیچاره نږدې چا ورته ډېر وهلی او په ډېر باندې اوس دا پیسې انتقال ته اړېږي او بل څه دا نشته دی. ځکه ته چا سره معامله کوې باید مګر بانک کې پیسې شته ټرانسفر یې کړې ورته هغه اکاونټ ته ټرانسفر کړې هغه دوی ته دا پیسې راوړي دا خپله دغه خپل موضوع ته پرتله کوي. انټرنېټ موجودیت یوازې دا نه چې تعلیمي دستګاو ته بلکې پیشوایي برخه کې زموږ ډېر لوی ضرورت دی. همداسې ده استاد جان. له قدرمنو استادانو او خوږو ملګرو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې دوی ما سره د دغه موضوع په راغونډولو کې مرسته وکړه تر څو دغه معلومات راغونډ کړم. راځو خپله موضوع شروع کوو. څرنګه چې زما موضوع تر ډېره بریده د انټرنیټ پورې اړه لري. اول باید په انټرنیټ باندې وپوهېږو چې خپله انټرنیټ څه شی وایي. اول راځو نیټورک پېژنو چې نیټورک څه شی وایي. نیټورک معنا شبکه. کله چې دا زموږ پوهنتون دی صحیح ده، په ننګرهار پوهنتون کې موږ غواړو یو سیسټم رامنځته کړو. شبکه څه شی وایي؟ یو کمپیوټر دغلته موجود دی یو دلته پروت دی. دا دواړه کمپیوټرونه کله چې یو بل سره وصل کړل دې ته خپله ویلی شي نیټورک. خو نیټورک موږ سره چیرې په دوه ډول دی، یو لینډ دی او بل وین دی. یا لوکل ایریا نیټورک هغه نیټورک دی چې خپله دا د ننګرهار پوهنتون دی په دې کې موږ یو شبکه جوړوو. یو کمپیوټر په افیس کې پروت دی، نور کمرې چې دا په کلاسونو کې لګېدلي دي، پراجکټور خپل د کمپیوټر سره وصل دی. دا یو لین دی یا لوکل ایریا نیټورک دی. په یو خاص ساحه کې د نیټورک یا شبکې رامنځته کول. خو بل موږ سره وین دی. اوس وین خپله څه شی وایي یا وایډ ایریا نیټورک. د ننګرهار پوهنتون یوه څانګه چې بي بي اې د دلته موقعیت لري، بله څانګه په جلال آباد کې موقعیت لري، یو بله څانګه لري چې په کابل کې موقعیت لري. کله چې د دې ټولو دا کمپیوټر د یو بل سره وصل کړو نو خپله چې وایي وین یا وایډ ایریا نیټورک وایي. اوس چې په دې وپوهېدلو چې خپله دا وایډ ایریا نیټورک یا نیټورک چې دی داسې یو شکل لري، نو انټرنیټ چې دی دا خپله د دې نیټورک یو شکل دی. کوم یو شکل دی؟ وایډ ایریا نیټورک. ولې په دنیا کې چې څومره کمپیوټر دي او څومره ډیجیټل اموال یا شیان دي موږ سره هغه د یو بل سره وصل دي، معلومات موږ یو بل ته سینډ کولی شو. نو دا خپله موږ سره چیرې یو نیټورک دی. اوس راځو انټرنیټ ته. څرنګه چې وپوهېدلو چې انټرنیټ خپله موږ سره یو نیټورک دی نو دا بیا په دوه ډول دی چې یو وایډ انټرنیټ دی او بل وایرلیس انټرنیټ دی. وایډ انټرنیټ مطلب چې تارونه دي، تار د جلال آباد ښار څخه دلته راتېر شوی دی، دا خپله چیرې شو موږ سره یو وایډ انټرنیټ شو د تار له طریقه. او بل دی هغه د سیګنل یا د تار نه بغیر موږ ته هغه د معلومات یا د دې ته چې ویلی شي وایرلیس ویلی شي. مشکل خو نشته دی کې. Wi-Fi. What is Wi-Fi? A facility allowing computers, smartphones, or other devices to connect
the internet or communicate with one another wirelessly within a particular area. هغه سهولت کوم چې موږ ته د کمپیوټرو او موبایلونو هغه کنیکشن په یو محدوده ساحه کې راښایي او د هغې په طریقه موږ کولی شو چې معلومات یا انټرنیټ یوز کړو. نو دې ته خپله چې ویلی شي وای فای. نو دا په وای فای چې دا یو سهولت دی. څه دی؟ سهولت دی. د کوم په واسطه چې موږ معلومات لیږلی شو ډیوایسونو ته یا انټرنیټ د دې طریقه استعمالولی شو. راځو هیسټري اف وای فای ته چې دا وای فای کله جوړه شوه او کله کسټمرز یا خلکو ته وړاندې شوي دا استعمال کړي. په 1990 کال کې دا وای فای خپله جوړه شوه او بیا مستهلکینو ته وړاندې شوه تر څو د دې څخه استفاده وکړي. راځو advantage of Wi-Fi for business. د بزنس لپاره د وای فای ګټې چې وای فای change wait time into productive time. وای فای هغه وخت کوم چې یو تصدی په انتظار کې تیروي هغه دوی په یو تولیدي وخت باندې تبدیلوي. ځکه چې چېرته دوی سره وای فای بل دویم پوینټ چې په دې کې موجود دی وای فای can help increase customer spendings. وای فای همدغه رنګې د مشتریانو چې کوم سپینډینګ دي یا خرڅ دی مصارف دي هغه زیاتوي. ولې؟ هغوی د انټرنیټ له طریقه زموږ شیان ګوري او راځي همغلته موږ سره بیا خریداري کوي. د بزنس لپاره دریمه ګټه د وای فای دا د وای فای هیلپ کسټمر میک پرچیزینګ ډیسیژن. وای فای همدغه رنګې د مشتریانو سره مرسته کوي تر څو په اخیستلو کې هغوی خپل هغه مشورې یا ډیسیژن وکړي چې موږ کوم شی واخلو او په څومره قیمت باندې واخلو. بل کنیکټډ کسټمر آر هیپي کسټمرز. کوم مشتریان چې د یو کاروبار سره کنیکټ وي یا جنګ کېدلي وي دا یو خوشحاله کسټمر یا خوشحاله مشتریان دي. دا د وای فای ګټې دي د بزنس لپاره. د کورونو لپاره هم وای فای جلا جلا ګټې لري چې د هغې نه یوه چې کوم ده خلک کولی شي چې د وای فای سره کنیکټ شي په کور کې کولی شي یو ډیوایس موبایل هم کنیکټ کړي لیپټاپ هم کنیکټ کړي همدغه شانتې مختلف قسمه ډیوایسونه دوی کنیکټ کولی شي. کوم سیستم باندې چې موږ کار کوو چې هغه د ښار په سطحه باندې وای فای ده نو په دې کې دغه کورونو ته دا هم ګټه ده تر څو د کور نه بهر هم دوی د وای فای سره کنیکټ پاتې شي. اوس په خاصه توګه په ګټو باندې په موږ پوه شو خو خپله د وای فای باندې ګټې او تاوانونه هم شته چې دا ګټې او تاوانونه یې په خپل ځان کې لري. په ګټو کې ایډوانټیج کې دا دی کنوینینس دی په دې کې یعنې اسانتیا په دې کې موجوده ده. په اسانۍ سره د انټرنیټ ته کنیکټ کېدی شي خلک او استعمالولی شي. دویمه خبره په دې کې موبیلیټي ده چې هغه خوځښت دی مطلب د یو ځای نه بل ځای ته خوځېدی شي. اوس تا سره موبایل دی په ګاډي کې کارولی شي په کور کې کارولی شي په هر ځای کې کارولی شي. بل پروډکټیویټي په دې کې ګټورتوب موجود دی یعنې د وای فای له طریقه یو کس کولی شي چې هغه دا په ګټوره ډلته تمامه شي تر څو وای فای استعمالوي په ځای دې چې هغه وایر انټرنیټ استعمالوي. بل ایکسپینډیبلیټي یا خپرېدل په دې کې موجود دي. خپرېدل مطلب دا چې دا کنیکشن دی یو سیګنل دی هغه خپرېږي هر ځای ته چې هر ځای پورې چې دا کار کوي هغې پورې تاسو دا استعمالولی شئ. بل په دې کې کاسټ موجود دی ورسره. کاسټ معنا قیمت مطلب لیس پرایس په دې باندې ته که غواړې انټرنیټ ته لاسرسی ولرې نو دومره زیات مصرف ته ضرورت نه لري چې ځان ته بیل موډیم واخلې یا بیل شی واخلې او هغه استعمال کړې. دغه شانتې بعضې تاوانونه هم لري وای فای چې هغې نه اول چې کوم دی سکیورټي ده. کېدای شي بعضې وخت کې ستاسو معلومات د وای فای له لارې هیک شي او هغه پټ شي. دا په دې کې یو دغه شته. بل رینج دی په دې کې حد هغه دا دی چې دغه پوینټ یا ډیوایسز چې کوم موږ لګوو چې کوم ځای پورې دا سیګنل ورکوي هماغسې پورې کار کوي هغې نه مخکې دا کار نه شي کولی. بل ریلایبلیټي اعتبار په اړه باندې کېدای شي بعضې وخت کې سیګنل موږ ته وښیي او انټرنیټ کار ونه کړي. دا هم په دې کې یو ستونزه شته چې هغې باندې وروسته بیا خبرې وکړو. سرعت سپیډ بعضې وخت کې کېدای شي دا سلو کړي دا هم په دې کې یو مشکل دی. او پاور کله چې برق نه وي دا ډیوایس موږ سره کار نه کوي. کله چې برق موجود وي زموږ ډیوایس کار کوي. چې راتلونکي سلایډونو کې به تاسو ډیوایسونه وګورئ چې کوم ډیوایس دی. اوس څرنګه چې وپوهېدلو د وای فای په اهمیت په ګټو او په تاوان په ټولو باندې وپوهېدلو اوس که موږ غواړو چې په ښار کې وای فای رامنځته کړو دې لپاره موږ ته کوم شیانو ضرورت دی. اول موږ ته د انټرنیټ کنیکشن ضرورت دی چې کوم ډېر زیات مهم دی. که چېرې موږ سره انټرنیټ نه وي موجود نو موږ دا وای فای بیا نشو کارولی کوم ځای لپاره څه شی. بل مین یونټ یا ګیټ وی چې دې ته موډیم هم ویلی شي دا باید په دې کې موږ سره موجود وي چې د موډیم له لارې بیا دا انټرنیټ مختلف. بل وایرز یا تارونو لپاره ضرورت دی. وایرز یا تارونه د وایرز په دغه باندې که چېرته موږ مصارف کمول غواړو هغه بیا یو ډي ډیوایس دی هغه هم دې سره یوز کېږي چې هغه بیا بعدي خبره دفعالۍ به هم خبرې کوو. بل اکسس پوینټ دی مثلا اکسس پوینټ چې شته وایي اکسس پوینټ هغه ډیوایس دی
کوم چې موږ ته دغه کنیکشن یا د وای فای انتان چې دا خپروي دې ته اکسس پوینټ بل او یا انټینا په شکل باندې بل سره پاور سټیشن دی پاور سټیشن هغه یو ډیوایس دی چې د هغې له لارې موږ کولی شو دې ته برق ورکړو اکسس پوینټ ته برق ورکوو چې تر څو کار